د لویو بخښونکي خدای تعالی په سپېڅلې نامه د قاموس لیکنې د لړۍ 4م درس دی. د محتوا له مخې په قاموسونو بحث کوو. عام او اختصاصي قاموس تر بحث لاندې نیسو. د محتوا له مخې قاموس په دوه ډوله دی. یو عام قاموس دی، یو تخصصي یا ځانګړی قاموس دی. اول راځو په عام قاموس باندې خبرې کوو چې عام قاموس څه ته وایي. هغه قاموس دی چې د عامو خلکو ژبنۍ اړتیاوې پوره کوي، لکه د ژبې زده کړه، د املا زده کړه، د تلفظ صحیح ډول او داسې نور شیان. کله چې یو څوک ژبه زده کوي خامخا قاموس ته مراجعه کوي او لغت پکې پیدا کوي، د هغې دقیقه معنا پکې پیدا کوي. همدغه ډول قاموسونه د املا لپاره استفاده کیږي چې یو لغت څه ډول کارول کیږي، یو جمله کې په کوم ډول وکارول شي. همدغه ډول د یو لغت تلفظ چې دی هغه په قاموس کې پیدا کولی شو، دقیق تلفظ دی. عام قاموسونه لاندې ځانګړنې لري. د عامو خلکو لپاره لیکل شوي وي، د ژبې عام کلمات کې راټول شوي وي، یعنې هغه لغتونه چې موږ په ورځني ژوند کې استفاده کوو، هغه که د رسنیو دي، د ادبیاتو، د طب، کیمیا، په ورځني ژوند کې چې کوم لغتونه مو استفاده کوو په عامو قاموسونو کې راځي. دغه قاموسونه د ورځنیو ستونزو د حل لارې په موخه لیکل کیږي. عام قاموسونه په املا، ګرامر او د لغت په سمه کارونه تلفظ باندې متمرکز دي. عام قاموسونه د ژبپوهنې و وییپوهنې پر اساساتو ولاړ دي. د هغه چا لپاره جوړیږي چې په یوه ژبه نه پوهیږي یا د یوې ژبې په لغتونو کې ستونزه لري. پښتون دی، پښتو قاموس ځکه مراجعه کوي چې د پښتو په ځینو لغتونو باندې نه پوهیږي. دري ژبی دی، پښتو دري قاموس ځکه مراجعه کوي چې د پښتو په یو لغت کې مشکل لري، نو دوه ژبیز قاموس ته مراجعه کوي. دغه ځانګړنې مو چې ولوستئ، مثلا د عامو قاموسونو یو ډول مثلا کیمبریج ډکشنري ده، دا یو عام قاموس دی، په دوی کې د ژبې ټول لغتونه راغلي، هغه په ورځني ژوند کې چې استفاده ورځني کیږي. مثلا ورکوو لغت ورکوو پن. پن لغت دی، قلم ته وایي. تلفظ یې دی، عام قاموس کې درځي تلفظ به وي، البته دا خو سافټویر دی، او تلفظ یې دی په چاپي قاموسونو کې تلفظ ورته لیکل شوی وي. د وینا په توګه کې څه دی؟ ناون دی، کانټیبل ناون دی، شمېر وړ نوم دی. د دې لپاره یو تعریف کیږي چې موږ ورباندې پوه شو د پن څه ته وایي. A long thin object used for writing or drawing with ink. تعریف ورته کا، د دو لپاره بیلګې جوړوي، دغه پن که نورو شیانو ته وایي غیر اخلي. عام قاموسونه هم دغه ځای لري. د قاموس دویم ډول چې دی تخصصي قاموس دی. هغه قاموس دی چې د مسلک د متخصصینو یا زده کوونکو علمي اړتیاوې پوره کوي. د طب محصلین دي، یوازې د طب لغتونه پکې راغلي، خو له عام قاموس سره توپیر دا دی، په عام قاموس کې یو کلمه ډېره لنډه سپړل شوې وي، په تخصصي قاموسونو کې د هغې وضاحت لیکل شوی. د ژبپوهنې قاموس دی، د کیمیا قاموس دی، خو په دې کې یوازې د ژبپوهنې، طب او کیمیا هر ډول قاموس چې موږ د هر مسلک جوړوو تخصصي، یوازې د همغه مسلک اصطلاحات ګرځي، نورو لغتونو ته بیا ځای پکې نشته. مثلا که موږ د ادبیاتو قاموس جوړوو، خاص د ادبیاتو لغتونه پکې راځي، یوازې هغه ځایونه به پکې راشي، مثلا کوم ځایونو یا بنسټونو چې ادبیات ته خدمت کړی د هغو په اړه به لنډ لنډ تعریفونه راشي، خو نور اصطلاحات نه پکې ځایږي ځکه خاص د ادبیاتو دی. دغو قاموسونو ته د اختصاصي ګړنو قاموس یا ټرمینولوژي هم وایي. دغه قاموسونه کومې ځانګړنې لري؟ تخصصي قاموسونه د متخصصینو لپاره لیکل کیږي، یا هغه څوک چې په یوه برخه کې زده کړې کوي، تخصص کوي، د هغې لپاره لیکل کیږي. په دغو قاموسونو کې د یو مسلک تخنیکي اصطلاحات راټول شوي. مثلا د ژبپوهنې قاموس جوړوو، ټول د ژبپوهنې اصطلاحات کې راوړل کیږي. په دغو قاموسونو کې د یو مسلک ځانګړي تخنیکي اصطلاحات، ځانګړي ترکیبونه، ځانګړي تعبیرونه او ځانګړي لغتونه راغونډېږي. له دغو قاموس نه یوازې څانګوال استفاده کوي، د عامو خلکو لپاره نه دی. د هغه چا لپاره وي چې په یو مسلک کې زده کړه لري.
تخصصي قاموسونه چې دی هغه په املا او ګرامر نه بلکې په محتوا متمرکز وي. خو عام قاموسونه په املا او ګرامر متمرکز سره لدی چې په محتوا هم متمرکز وي، هغه لغات ته پیژني. خو دغه محتوا په عام قاموسونو کې ډېره لنډه او په تخصصي قاموسونو کې تفصیلي بحث لري. تخصصي قاموسونه د کلمو ریښې، ویانګ، املا، وریانټونه او داسې نور اصولو ته ډېره پاملرنه نه کوي. خو په عامو قاموسونو کې دغه برخې ته پاملرنه کیږي. په عامو قاموسونو کې دغه ټول شیان سپړل شوي د یوې کلمې لغت، د هغې صحیح تلفظ، د وینا توکي، د هغې تعریف، د هغې همانیزمونه. خو په عامو قاموسونو کې یوازې یوه کلمه ده، د هغې تعریف دی. یوازې دومره چې په ځینو برخو کې شاید تلفظ ولري فونوټیک چې صحیح تلفظ کړو. له پاملرنې مو مننه. دا و د محتوا له مخې د قاموس ډولونه کومه پوښتنه در سره وه کولی شئ ولیکئ.